د قربانۍ د غوښې او د څرمنې حکم. یو ځل مدینة الطیبې ته فقیران مسکینان صحابه کرام راغلیو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې لا تدخروا من لحوم الاضاحی فوق 3 ایام. د قربانۍ د څاروي غوښه به د 3 ورځو نه زیاته نه ذخیره کوئ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقصد دا و چې صحابه کرام به د 3 ورځو غوښه د ځان دپاره ایساره کړي، باقي به په دې مسکینانو باندې صدقه کړي. کله چې بیا د قربانۍ ورځې راغلې د صحابه کرامو بیا هم دغه خیال و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما چې پروسه کال دا حکم کړو دا د دې فقیرانو مسکینانو د وجې نه. نو نبی صلی الله علیه وسلم حکم وکړ چې کلوا واطعموا وادخروا وفي روایت واتجروا. کلوا وتصدقوا وادخروا وبلکې کلوا وتصدقوا واتجروا. خپل مخری په نورو مسلمانانو باندې مخری اجر وګټئ او دغه رنګ د ځان د پاره ذخیره هم کوي. همدغه وجه ده چې د بعضو سلفو نه دا طریقه نقل ده چې د قربانۍ غوښه به 3 حصې کړه. یوه حصه به خپله او په خپلو اهل بیتو باندې وخوړله، یوه ثلث چې د 3مه حصه به صدقه کړه او 3مه حصه به د ځان دپاره ذخیره کړه. هر چې د قربانۍ څرمن ده نو دا څرمن چې ده دا سړی خپل هم استعمالولی شي، ځکه د غوښې حکم دی څنګه چې غوښه سړی خپل استعمالولی شي او دا صدقه هم ورکولی شي. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم علی رضی الله تعالی عنه د خپلو هدایاو په څرمنو باندې مقرر کړی او ورته ویلي چې دې ستا څرمنې صدقه که. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه فرمایلیو چې دا به قصاب له په د قصابۍ په اجرت کې نه ورکوي. ډېر خلک هم داسې کوي چې قصاب ته ووایي چې دا زما څاروی حلال کا او دا څرمنې ته واله یا دغه رنګې په اجرت کې وله خپې لرې وغیره ورکوي. پکار دا ده چې قصاب له د قصابۍ اجرت معلوم کې هغه وله ورکړي. که دا صدقه دې بیا د خپل نفس نه ورکوله دا به ورسره په اجرت کې نه راولي ورکولی شي. لکن نور دا غوښه چې دی څرمن دا به په عامو مسلمانانو صدقه کېږي.